راشد خان او لوبغاړو حشمت الله شهیدي د مطیع تراب پر مړینه ژوره خواشیني وښوده. د مطیع تراب جنازه په هلیکوپټر کې د لوبغاړو په لوري روانه شوه. پوره جزئیات همدلته وګورئ. انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نن ورځ په پښتون ولس یوه ډېره لویه غمیزه ده. د دې دروند ولس یوه ډېره لویه سټه د همیشه لپاره له دې ولس سره خدای پاماني کوي. ولسي او انقلابي شاعر مطیع تراب زموږ سره اوس یوازې د یو 2 ساعتونو میلمه دی او دا سوله بوله ولسویهونکی دردېدلی شاعر به 1 ساعت وروسته د تورو خاورو لاندې خپل نوي کور ته ورسیږي او د تل لپاره به زموږ او ستاسې له سترګو پناه شي. خو یادونه، خاطرې او جرار ژبه به یې همیشه له موږ سره موجوده وي. ګورو به یې، اورو به یې او افسوس به ورته کوو چې ولې مو د ده غږ وانه اورېده. دا ځل 4 نورو افغان لوبغاړو هم د مرحوم مطیع تراب په ناڅاپي مړینه ژوره خواشیني ښودلې ده. د افغان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي ټولچاري لوبغاړي راشد خان لیکلي دي. په ډېرې خواشینۍ سره خبر شوم چې د هېواد وتلي شاعر مطیع تراب د اجل داعي ته لبیک ووایه. رب دې ورته جنتونه ورکړي او له کورنۍ سره یې په دې غم کې ځان شریک بولم او تسلیت ورته وایم. لوبډلمشر حشمت الله شهیدي لیکلي دي. د پښتو ژبې نمتو شاعر مطیع تراب له دې نړۍ سترګې پټې کړې. الله پاک دې وبخي، جنت الفردوس دې نصیب شي. د پښتو ادب ته ډېر لوی خدمت کړی. اشعار یې د سولې مینې پیغام و. یاد به تلپاتې به روح هات آفتاب علم لیکلي دي. په ژورې خواشینۍ سره د مطیع تراب له مړینې خبر شوم. هغه د زړه د حملې له امله ومړ. مطیع تراب نه یوازې یو شاعر و بلکې مفکر، د ولس ویښونکی، تلوسه پارونکی او ملي جذبه لرونکی شاعر و. شاعري به تل زموږ ذهنونو کې پاتې وي. حمید حسن لیکلي دي. د هېواد د نوموتي او ملنګ شاعر مطیع تراب په ناڅاپي مړینه له زړه خفه شوم. پرته له شکه چې دا د پښتو ادب لپاره یوه لویه ضایعه ده. یاد یې تلپاتې او روح هات. تاسې درانه ملګري د مطیع تراب د ژوند او فن په اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.